بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د مصر د رفح بندر له لارې غزې ته د اسلامي امارت د کومکونو لیږدول. افغانستان کې د ترکیې لخوا د اقتصادي پروژو د پراختیا لپاره هڅې، او دا چې په نږدې راتلونکي به پوتین چین ته سفر وکړي. د مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنونکو سلام درنو راز خبرونو ته شراغلاس. نن چهارشنبه د روان کال د وریش پوښويشته منټه د زیم د بشپړ خبرونه دي. د افغانستان اسلامي امارت له لوري د غزې ولس سره 1510 ټنه مرسته د مصر د رفح بندر له لارې غزې ته ورسېده. د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس حافظ احمد ټکل وایي چې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا مقام په حکم دغه مرستې مصر ته د اسلامي امارت د لیږل شوي پلاوي لوري د رفح بندر لارې غزې ته ورسېده. د ښاغلي ټکل په وینا په یادو مرستو کې خوراکي توکي، البسه او نور اړین توکي شامل دي چې شاوخوا 2000 کورنیو ته به وویشل سي. کابل کې د ترکیې سفیر سادین الدیز د هرات له والي شیخ مولانا رحمت اسلام جار سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. په دې کتنه کې د ترکیې سفیر ویلي چې هیواد یې هڅه کوي په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي. همداراز د هرات والي د ترکیې پانګوالو څخه وغوښتل څو هرات کې د برېښنا په تولید، قانون او نور بیلابیلو برخو کې پانګونې وکړي. بلند خبر د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت په یوه خبرپاڼه کې وایي چې د تخار، هلمند، میدان وردګ او خوست ولایتونو کې د ښځو د حقوقي او شرعي 10 قضیو ته د مهر، نفقې او طلاق په برخو کې رسیدګي شوې ده. د خبرپاڼې له مخې په تېرې یوې میاشتې کې هم شاوخوا 200 ښځو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د میراث او مهر په برخه کې خپل شرعي حقونه ترلاسه کړي دي. او روسي خبره چې روسي خبري اژانس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف له قوله راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په 2014 کال په لومړۍ نیمایي کې چین ته سفر وکړي. د سرګي لاوروف په وینا دغه سفر پروګرام او جزئیات د دواړو لورو ترمنځ د همغږۍ په حال کې دي. قدرمنو له ملتیا مو مننه. دا د نن ورځ څو مهم لاند خبرونه تر بیا شو وخت او شي چاري.